دا دنیا د موقتو غمونو خوشحالیو او امتحانونو هغه مجموعه ده چې غافل او بے پروا انسانان یې همیش دوکه کړي دي. فقر او غربت هغه درد او امتحان دی چې حتی رسول الله علیه السلام د خپل امت لپاره له هغه نه پناه غوښتې ده. لقمان حکیم رحمه الله فرمایي وای ما به د خپل ځان د علاج لپاره کله کله سخت ترخه او بدبویه بوټي د ده لپاره خوړل چې تر څو خپل علاج پرې وکړم، خو په والله قسم چې د فقیر انسان درد له هغو ترخو او سختو بوټو څو چنده سخت دی. خو ای فقیر انسانه، تا ته د الله جل جلاله حبیب رسول الله علیه السلام ډیر لوی زیری لري او ته د الله تعالی په وړاندې ډیر د قدر او احترام وړ یې. رسول الله علیه السلام فرمایي وای زه جنت ته داخل شوم او د جنت په دروازه کې دې ته منتظر وم چې زما امت هم جنت ته داخل شي او زما زړه آرامه شي. اکثریت کسان چې له ما وروسته جنت ته داخل شول غریبان او فقیر خلک وو. سبحان الله، څومره لوی فضیلت ده. بې له شکه چې مالداره کسان به هم د الله تعالی د رحم له مخې جنت ته داخلیږي، خو د هغوی کار سوال او ځواب به لږ څه اوږد وي او د دغه مهمو سوالونو ځواب باید ووایي. دغه مال دی چې درلود دا دې له کومه ځایه لاسته راوړی و، چیرته او په کومه لار کې دې مصرف کړی و، آیا د دغه مال زکات دې ورکړی و، آیا له دغه مال نه د بیچاره او غریبو خلکو سره مرسته کړې وه، تا به خپل آرامه ژوند تېراوه، آیا د خپل ګاونډي له حال نه د ځان خبر ساتلی و. مالدار او شتمن خلک به دغه ټولو پوښتنو ځوابونه الله رب العزت ته ورکوي. شاید د دغه پوښتنو له جملې نه یوه هم د محشر په ورځ مالداره خلک زرګونه کاله جنت ته له ورتګ نه معطل کړي، والعیاذ بالله. مګر فقیر او بېوسه انسان به د قیامت په ورځ د دغو مشکلاتو نه په امان کې وي. نو ای فقیر بېوسه او غریب انسانه، د دنیا له سخت او قید ژوند نه شکایت مه کوه او صبر ولره. الله جل جلاله به د قیامت په ورځ ستا ټول غمونه او دردونه جبران کړي. ته به 500 کاله مخکې له مالدارو نه په رسول الله علیه السلام پسې جنت ته ننوځې او دا سعادت الله جل جلاله هر چاته نه په برخه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.